السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د جاوا سکرپټ د کلاس 40مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ او تاسو فنکشن وذ پارامټرز باندې خبرې کوو. نو زه مخکې لکه څنګه چې تاسو تیر کلاس کې وکړه چې کله هم موږ سره اضافي کوډونه وي، یعنې موږ زیات کوډونه یې جدا جدا کوو د دې لخاطر چې دغه کوډ زموږ بار بار تکرار نشي او چې کله موږ دغه چینجز راولو په اسانه سره راوستل شو. نو موږ بدلته یو فنکشن اخسته او فنکشن کې دنه به موږ خپل دغه کوډ وراچو. بیا مو چې کله دغه کوډ په کارو نو موږ به صرف د فنکشن ته کال کوو. کال کول نه وروسته به موږ سره دغه کوډونه ټول اکزیکیوټ کېدو او هر ځونه چې زموږ په کارو موږ کولی شو دغه کوډ رن کړو، د فنکشن ته کال وکړو. اوس پوښتنه دا ده که څوک موږ ته ووایي چې صحیح ده تاسو خو دلته د کوډ کړی، خو زه غواړم چې هر ځل دا فنکشن کال کیږي دغه چې موږ سره دننه کوم ویلیوز دي دا د هم سره بدلیږي. نو دې لپاره به موږ څه کوو؟ داسې خو نه ده چې موږ یو کوډ کړی وي هغه به ټول عمر چلیږي. کیدای شي دې کې موږ سره یو میسج وي چې هغه بار بار بدلیږي. هر ځل چې دغه فنکشن کال کیږي باید هغه موږ سره بدل شي. هلته به موږ څه کوو؟ نو دغه لپاره موږ سره راځي چې فنکشن وذ پارامټرز. نو کله راشي یو بل مثال وګورو. دلته تاسو ګورئ موږ سره یو ویریبل دی، په دې کې موږ سره 10 دی. بل ویریبل دی موږ سره بی په نوم او دې کې موږ سره 50 دی. دلته تاسو ګورئ ډاکومنت ډاټ ریټ موږ لیکلی او دا موږ راخسته ضرب کړی دی ل بی سره. همدا ډول کچیرته موږ سره بیا هم بل عملیه راځي، مثال د سلو د اتیاو، نو بیا هم مجبور یم دغه یو کوډ ولیکو چې ای کې سل واچو، بی کې اتیا واچو، هغه بیا د موږ رن کړو. که بیا راشي موږ سره بیا به هم همدغه کار کوو. دا کار که موږ د فنکشن په واسطه وکړو نو څنګه به کوو؟ د هغه لپاره موږ ضرورت لرو فنکشن وذ پارامټرز. دا موږ سره څه شی دی؟ دا موږ سره دې رقم ته دی چې دلته به موږ فنکشن کیورډ لیکو. هغه نه علاوه بیا د موږ فنکشن ته خپل یو نوم ورکو. د نوم ورکول نو څه به د قوسونو کې موږ ویریبل اخلو. لکه د ما ا اخسته او بی اخسته. دغه ویریبل چې موږ دلته اخلو دي ته وایي پارامټرز. دلته چې موږ سره دا ا او بی موجود دي دلته موږ سره پارامټرز دي. او دلته بیا چې کله موږ فنکشن ته دننه راځو موږ کولی شو همدغه پارامټرز باندې عملیات تر سره کړو. لکه تاسو ګورئ دا ا ملټیپلای بای بی دی. اوس چې کله موږ دغه ا او بی لیکل دي ته به ویلیوز لکه راځي. کله چې موږ فنکشن کال کوو نو هلته په قوسونو کې دته موږ ویلیو پاس کوو. 10 چې دی هغه به ا ته راځي، 50 چې دی هغه به بی ته راځي. دلته به ا راواخلي ل بی سره به ضرب کړي او د چې کوم ریزلټ راځي هغه به موږ سره هلته شو کیږي. اوس بل څوک راغی هغه هم دغه کار کوي، ملټیپلیکیشن دغه فنکشن کال کړو. کال کولو کې قوسونو کې موږ سره لس او 10 واچول شو. لس براشي ا ته او 10 براشي بی ته. دلته ا او بی سره ضرب شوی دي، یعنی لس او 10 به سره ضرب شي. ریزلټ کې چې کوم سره راځي هغه بل ته موږ سره شو شي. همدا ډول چې هر ځل دا فنکشن کال کیږي تاسو ته کولای شئ ویلیو بدل کړئ. هغه ویلیو بدل ته راځي له هغه نسل د بمون کولای شو خپل سټیټمنټ کې هغه نه استفاده وکړو او څنګه چې غواړو هماغه سي استعمال کړو. زه ګورو چې موږ سره جاوا سکرپټ کې د پارامټرایز فنکشن د لیکلو اصلي سینټکس څنګه دی. د دې چې کوم سینټکس دی موږ سره سمپل دی. فنکشن کیورډ به لیکل، هغه نور څه به تاسو خپل فنکشن ته یو نوم ورکوي او دلته به تاسو ورته پارامټرز پاس کوي. لکه د ګوره پارامټر 1 اینڈ پارامټر 2 دواړه به تاسو په کاما باندې جدا کوي. باډي به شروع شي له هغه نور څه خپل سټیټمنټ ولیکي. سټیټمنټ لیکل نور څه چې کله هم بیا تاسو دته ویلیو پاس کوي نو تاسو چې فنکشن ته کال کړئ، کال کول نور څه په قوسونو کې تاسو دلته ارګومنټس پاس کوي. دیز نه چې کوم ویلیو ورځي دته وای ارګومنټ. دا ارګومنټ 1 چې دا به پارامټر 1 ته لاړ شي او ارګومنټ 2 چې دی هغه به پارامټر 2 ته لاړ شي. بل خبره هم یا ساته ضرور نشي د موږ سره دوی او یا هم یو وی. دلته تاسو کولای شئ پارامټر چې هر څونه تاسو خوښه وي او تاسو ضرورت وي هغه مر واخلئ. ما خو دوه خستي تاسو 3 4 5 شپږ لاس 12 چې څونه خوښه وي تاسو کولای شئ د پارامټرز واخلئ. ویلیو به تاسو لدې صحیح چې کله فنکشن ته کال کوي تاسو ورله پاس کوي. نو دلته دوه خبرې دي، یو خو موږ سره پارامټرز دی او بل موږ سره ارګومنټس دي. کوم ځکه چې تاسو پارامټر اخلي یعنی ویریبل اخلي چې حال دغه ویلیو راشي نو هغه ته ویل کیږي پارامټرز. کوم ځینې چې ورته ویلیوز هغه ته ویل کیږي ارګومنټس. نو دا موږ سره د پارامټرایز فنکشن هغه سینټکس دی. نو زو ایډیټر ته عملاً پر دې باندې کار کوو. نو لکه څنګه چې تاسو ګوري یو ځل بیا هم د خپل ایډیټر کې ما دا زموږ د تیر کلاس هغه کوډ د چې مونږ کړی وو او دلته مونږ د جمع لپاره یو فنکشن اخسته و چې دغه به مونږ شل او 50 جمع کړی وو. اوس مونږ غواړو د شل او 50 چې مونږ جمع کړی دا دی دلته ثابت نه وي. هر ځل چې دغه فنکشن کال کېږي د شل او 50 یا د دې پر ځای د نور ویلیو راولېږل شي هغه د مونږ سره جمع کړی شي. نو وز یو ځل زم خپل براوزر ته
براوزر ته رالم ګوره چې دا کوډ مونږ رن کوو نو مونږ سره الرټ باکس خلاصيږي او دلته مونږ سره دا شو کیږي خو زه نه غواړم چې دا د الرټ باکس کې راشي زه راځم او ورته وایم چې دا د مونږ سره ډاکومنت ډاټ ریټ کې پرنټ شي ها اوس راځو زه غواړم چې هر ځلې څوک دغه فنکشن ته کال کوي نو دلته د موږ سره جدا ویلیوز راشي نو د هغه لپاره بل دراشه قوسونو کې ولله تاسو پارامټر ولا پاس کړئ مثال ورکوم چې a کام ورکوم b اوس دلته به موږ سره شي کېږي دوه پارامټر راځي کچې دلته پارامټر پاس نکړم او زه دا سیف کړم سیف کول نو سره شم ریلوډ نو تاسو ګورئ دلته موږ سره بیا پرنټ شو بیا ولې پرنټ شو ځکه دلته موږ سره تیار مخکینه دوه ویلیوز موجود دي کچې تزراشم د دې شل او 500 پر ځای a او b ولیکم دا سیف کړم سیف کول نو سره شم ریلوډ تاسو ګورئ د موږ سره نن راغلی یعنی د موږ سره هیڅ ویلیو تر اوسه موجوده نه ده نو د دې لخاطر به تاسو د چک کوي خپل ویلیوز یا هم ارګومنټس پاس کوي نو زه راځم لیکم چې 50 کما ورکوم ولیکم چې سل اوس دغه 50 چې دا به موږ سره راشي په a کې سٹور شي او دغه سل چې دا به راشي په d b کې به سٹور شي او دلته به a راوخستل چې د b سره به جمع شي کله دا سیف کړم راشي ریلوډ کړم تاسو ګل د موږ سره یو نیم سل ټوټل راغی همدا ډول کدل تراشم دغه فنکشن ته بیا هم کال کوم سم لیکم کوسونه واچوم او دلته ویلیو بدل کوم ټول کوم چې لاس او کم ورکم ټول کوم چې 50 او چې کله دا سیف کړم راشم ریلوډ نو تاسو ګوره مون سره شپېتې جواب کې راغی د دې لخاطر چې دا جدا لنن کې راشي زه راځم دلته او راتلو نو ورسته کنکټینیشن سینا شوم او دلته ورته لیکم چې بیا سیف او چې کله راشو ریلوډ نو تا ګوره موږ سره لومړی چې کوم ویلیو رااله هغه موږ سره یو نیم سلو او دویم موږ سره شپېته رااله یو څوک راځي بل هغه خپل حساب کوي سم لیکي او دلته براشي خپل ویلیو واچي مثال دا زر اچوي او دلته ورته 2.5 زره لیکي کله چې دا ولیکي سیو کړي راشي ریلوډ نو ګوره موږ سره درې واړه چې کوم کال شوی فنکشنز دي هغه موږ سره دلته رن شو او کوم ویلیو چې ورله پاس شوی هغه دلته موږ سره پرنټ شو همدا ډول راځم د دې پر ځای یو بل فنکشن لیکم دا زه ډیلیټ کوم یو د فنکشن پردم دلته یو بل فنکشن اخلم او دلته نوم ورته لیکم چې دلته ورته لیکم سټوډنټ هغه نور سره راځو قوسونه شو باډي سٹارټ کو د دې سټوډنټ چې ما سره څه پکار دی هغه نیم دی فادر نیم دی او د دې مون سره ایج دی اوس دغه شیان به مون سره راځي او د شکل مون فنکشن کال کو هغه ځینه به راځي زه ورته وایم چې مون سره کوم دغه ویلیوز راځي هغه د مون سره پرنټ شي نو لیکم ډاکومنت ډاټ رائټ هغه نور ورته وایم چې مون سره د لومړی نیم پرنټ شي نیم پرنټ کې دونه ورسته دی فاصله تراشي یو فاصله ورکو بیا ورته وایو چې دا مون کنکټینیشن کو دا مون مخکې ویډیوګان کې ویل کته تاسو د دې په اړه معلومات نه لرئ نو زموږ هغه کنکټینیشن په نوم باندې ویډیو دا هغه وګوره بیا ورته وایم چې د نور سره بیا مون سره اف نیم یعنی فادر نیم پرنټ شي بیا راځو ورته چې فاصله دی ورکړل شي او بیا د اخر کې مون سره دلته ایج پرنټ شي اوس چې کله زه راشم او د فنکشن ته کال کړم زه راځم لیکم چې سټوډنټ او زه دا سیف کړم سیفونه راشم ریلوډ نو تاسو ګورئ چې د موږ سره undefined راځي ولی موږ سره undefined راځي ځکه د موږ چې کوم پارامټرز اخستي د هغه لپاره موږ تر اوسه ویلیوز نه لګلي نو چې کله ته ویلیو ونه لګي هلته څه موجود نه نو هغه ته undefined لګي خو کچې ته راشم دلته او دلته ویلیو په سټرینګ کې ورټول کوم چې نوم احمد دی او دلته کم واچوم پلار نوم محمود دی او دلته راشم ورته کوم چې ایج 13 دی سیو کړم او راشم ریلوډ نو تاسو ګورئ چې احمد محمود 18 مون سره دلته پرنټ شو یعنی که یو څوک بل راشي او دلته ورته ولیکي چې مون سره سټوډنټ په نوم باندې چې کوم فنکشن دی هغه د کال شي او هغه د مون سره نوم کې راشي جواد او همداسې کوم ورکوم پلان نوم کې راشي کریم او د چې کوم ایج د مون سره هغه د 25 راشي سیو کړم راشي ریلوډ نو تاسو ګورئ چې مون سره جواد کریم 25 هم پرنټ شو نو دا مونږ سره فنکشن خبره ده همدا ډول کته څنګه چې تاسو مخکې وکړه زه دا کمنټ کوم دا هم کمنټ کوم راځم سټوډنټ فنکشن ته کال کوم او د کی پارامټرز نو ورکوم ارګومنټس نو ورکوم بخې دلته مونږ سره undefined راځي مونږ د څه هم کولای شو چې بای ډیفالت دلته د تیار یو ویلیو پریدو کچېرته څوک ویلیو ورنکې نو هغه د پرنټ شي مثال ورته ورکوم چې دغه چې کوم څوک ویلیو پاس نکړي نو دلته ورته پرنټ شي چې your name او کچېرته د دلته ویلیو رانی شي دلته دی ورته ولیکل شي your father name او کله دلته څوک ویلیو نور کې نو هغه ته دی ولیکل شي چې
مثال 0 دی ورته ولیکل شي. سیف اوس ګوره چې کله زه راشم ریلوډ کلیک کړم نو کوم ویلیو چې هلته مونږ ورله پاس کو هغه دلته مونږ سره راغی یور نیم یور فادر نیم هلته ما نیم لیکلی دی یور فادر نیم څه دی ښه یور نیم به راشي ورته یور فادر نیم به راشي او دلته به ورته ایج راشي. نو که څوک ویلیو ورکړي هغه به راځي او که ویلیو ورنکړي د لارښوونې لپاره به دا ورسره پرنټ کېږي. خو که څوک ویلیو ورکول غواړي نو کولی شي دلته راشي او ورته ولیکي چې نوم مې محمود دی او پلار نوم مې کریم دی او ایج چې زما دی هغه 30 دی. سیف اوس ګوره چې کله زه دا ریلوډ کړم نو اوس چې کوم ویلیو پاس شوی هغه به دلته مونږ سره شو کېږي. نو دا په جاوا سکرپټ کې مونږ سره پارامټرایز فنکشن دی چې دلته مونږ کولی شو د یوزر نه په اسانۍ سره ویلیو واخلو هغه چې څنګه مونږ وغواړو هماغسې استعمال کړو. په دې هیله چې پر موضوع پوه شوي اوسئ. که بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي تاسې کولی شئ ما له کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.